نو دا شپه دا شب قدر. اوس دیتا شب قدر ولی وی شو قدر چی من وای دا قدر شپه. نو قدر دو معنی دی، قدر عظمت او لویت وی، دا لوی شپه ده. اگه لوی خوی تاسو تا معلوم شو چی اللہ تعالی پا دیش پسونه مهربان دی. دیم قدر تقدیر تا وی رب العالمین پا دیش پا باندی دا لوح محفوظ نا پرشتو تا حکمو کی چی دا فلان کی سڑی دا یو کال تقدیر اولی کے او دا دنیا فرشتو تے حوالہ کی. نو پدیش پا دا ہر انسان دا راتلون کی یو کال چی سمر تقدیری فیصلی دی دا خدا پاک. لکہ زمان متعلق فیصلی دی چی دے با پدے کال کے دونہ روڑے خوری، دونہ بدے بس کی، دونہ بدے گرزی، بیماری برازی نہ برازی، مرگ برازی نہ برازی. نو چی دا ہر انسان متعلق دا راتلون کی یو کال سمر فیصلی دی، دا ڈوڑے او رزق او جن دا ویزت او ذلت او بیمارے او گردیدل او ناس تا ولاڑا دا آغا فرشتے راوالی دا دے شپا بانی دا لکل شروع کی. نو پر رمضان کے کم لیلت القدر رازی نو پا آغا شپا باندی دا دنیا فرشتو تاوالا کی کہ دا واخلے دا فلان کی سڑی دا راتون کی عمل نامہ و آغا دا دنیا جن دا غیدان اخشد ذکر ہوتا لیلت القدر ہوئی. دا تقدیر دا لکلو دا انسان دا تقدیر دا لکلو دا شورو شپا دا دے وجنا علماء لکی کہ سڑی پا دے شپا دا اللہ نا سوال کئی. نو دا سے سوال دیو کی، دا سے سوال یہ خدایا پا دے شپا زما تقدیر لکے گی فرشتے لکے. نو خدای زما پا تقدیر کے روح صحت واچے، خدای زما پا تقدیر کی ایمان واچے، خدای زما پا تقدیر کے نیک عمل واچے، خدای زما پا تقدیر کے سعادت او خوشبختی واچے اس پہ رتوبتے ہوبا سے، خدای زما پا تقدیر کے رزق واچے، زما تقدیر کی عزت واچے. اللہ بدلی یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعنده ام الکتاب. قرآن شریف کے اللہ وی چی اصل تقدیر ما سر دے او دا تقدیر دا بدلولو محو و اثبات چی وتوی لکل او یاروانول وی دا زما اختیار دا کار دا کولشم. نو پا دا غشپا با دا رب العالمین دا غسوال کی دروازے بے روجہ نیسی. او ما چی وقتی نیکم حدیث توی دا عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے دا حضرت ابو ہریرہ منقول فرمائی کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا. خدای پاک دی لومبی اسمان تا دا شو قدر پدا نیم دا میاشت پدا نیمه کې پدا پینزل لسم شپرا کوزیگی. نو دا خدای کوزیدل دا خدای دا رحمت را کوزیدل، دا اللہ کوزیدل دا خدای دا شان سره مناسب دی. دا سی کوزیدل نکی لکه دا مونگ کسی کوز پاس کیگی. دا خدای زمونگ پشان دا سی وجود نشتا، لیسا کمثله شیء. دا دی لومبی اسمان ترا کسی نو سچل کئی فیغفرو لأکثر من عدد شعر غنم لبنی کلب. پا عربو کی بنو کلب یو قبیلہ واغی با گڑ چیلے ساتلی. نو رونو دا یوی گڑی ویختبا سو کشماری نا دا یوی گڑی چیلے ویختب وڑے سوک نشش میرلے. نوی دا بنو کلب قبیلے چے سمرا گڑ چیلے دی. غنم پا عربے کے گڑو چیلو دوارو تاوی گڑو تموی چیلو تموی او شاتم وتوی گڑو چیلو تا. نو دا بنو کلب قبیلے دا گڑو چیلو دا ویختو نزیات مخلوق اللہ بخی. دا بنو کلب قبیلے دا گڑو چیلو دا ویختو وڑے تارونو نزیات مخلوق پروردگار بخی. اگا مخلوق سوک دی اگا دی چی پداروازی دا اللہ روجیو نیسی او دا شپے رب العالمین تزاریو کی او عبادت ولو کی.